درنو ملګرو السلام علیکم هیله مند یم چې تاسو په ټول ښه یې. نن موږ تاسو د امر په فعل غږیږو چې امریه فعل کوم فعل دی، څه ډول فعل دی او کوم فعلونه په امریه فعلونو کې راځي. لکه څنګه چې له نامې معلومیږي چې د امر فعل نه هدف دا دی چې د یو کار په کولو او یا هم د یو کار په نه کولو امر کوي. مثلا زه وایم چې کینه، پاڅه، مرازه، لاړ شه، وخوره او دې ته ورته نور. دا هغه فعلونه دي چې د یو کار په کېدا او د یو کار په نه کېدا دلالت کوي. د تعریف برخه ده. راځو دې ته چې د مفرد او جمع په اساس یعنې د عدد له مخې امر فعل په دوه برخو وویشو چې یو مفرد امر فعل دی، بلې جمع امر فعل دی. مفرد امر فعل مثلا د مفرد اشخاصو لپاره کارول کیږي. مثلا زه وایم چې مه کینه، صحیح، وخوره. مثلا وایم چې لاړ شه او داسې نور. دې ته چې وایي دا مفرده بڼه ده. بلې جمع بڼه ده. جمع بڼه بیا په دې معنی چې دا د جمع اشخاصو لپاره وکارول شي. مه کینئ، وخورئ، لاړ شئ. دې ته چې وایي مفرده او جمع بڼه. یعنی مفرده بڼه دا چې د مفردو اشخاصو لپاره وکارول شي، جمع بڼه دا چې د جمع اشخاصو لپاره وکارول شي. بله مسئله د امر فعل دا ده چې امر فعل د یو کار په کولو او نه کولو له امله په دوو برخو ویشل کېږي. په څو؟ په دوو برخو. یو ته یې امریه بڼه وایي، بل ته یې چې وایي د نهي، یعنې امر او نهي. امر نه هدف دا دی چې د یو کار په کولو دلالت وکړي. امر بڼه چې کومه ده، مثلا زه وایم چې وخوره، صحیح ده، کینه او داسې نور. دا امر دی. نهي چې دا بیا نهي د یو کار په نه کولو دلالت کوي. مثلا وایي چې مه خوره، وایو مه کینه، وایو مه راځه او داسې نور. یعنې د امر او د نهي ترمنځ توپیر دا دی. امر د یو کار په کېدا امر کوي، وایي چې دا کار وکړه. مثلا تاسو وایم چې درس ولولئ، دا ولولئ، دا د امر په دا د یو کار په کېدا باندې دلالت کوي. خو که زه وایم چې مه لولئ، دا بیا نهي شوه. نو د امر او د نهي ترمنځ توپیر هم دا دی چې امر د یو کار په کولو امر کوي او نهي چې دا د یو کار د نه کېدلو بڼه روښانه کوي. راځو یوې بلې مهمې مسئلې ته، او هغه دا چې د امر فعل چې دی دا د مطلقیت او استمرار له مخې هم دوه برخې لري. یو دا چې مطلق د یو کار په کېدا یعنې مطلقا امر وکړي، بل دا چې یو ډول استمرار پکې موجود وي. مثلا دا د مطلقیت او د استمراریت د رامنځته کېدو لپاره خو موږ دوه لارې لرو. یو واو دی، بل چې دی خج دی. واو چې دی که چېرته واو د فعل مخې ته ولوېده نو بیا مطلقیت رامنځته کوي. مثلا زه وایم چې مطلق لیکم، وخوره، واورم ده، وژاړه، وخانده او داسې نور. خو که چېرته دغه واو ترې موږ لرې کړو بیا نو استمرار موږ ته ښیي. وخوره په ځای باندې وایم خوره، دلته هغه مطلقیت له منځه وځي. کینه، دلته مطلقیت له منځه ځي. مثلا که دلته ترې ودرېدونکو وایو چې ژاړه، نو مطلقیت له منځه ځي او یوازې څه شی پاتې کېږي؟ استمرار حالت پاتې کېږي. بله مسئله زموږ سره د خج د بدلون په اساس ده. د خج د بدلون په اساس داسې راځي چې که چېرته خج بدلون وکړي نو فعل به هم د مطلقیت او استمراریت ته تغییر کوي. مثلا زه تاسو مثال ووایم، کینه، مثلا وایم پریوزه. ګورئ
که چیرته زه ووایم چې کینه څه شی کینه وبخښئ کینه دلته خج راوړم دا خج نه په کاف په دغه څپې باندې خج کینه مطلق خو که دا خج بدل کړم دا دلته راوړم ووایم کینه بیا نو استمراریت رامنځته کېږي نو د مطلق او د استمرار ترمنځ توپیر هم د خج په اساس کېږي په دغه بل مثال کې تاسو وښودم پریوزه دلته خج موږ راوست صحیح خو که وایم چې پریوزه خج دلته راځي نو څه کېږي مطلق او استمراریت حالت تغییر دی دا اوس تاسې د امر د فعل درس که چیرې زموږ د درسونو په اړه نیوکه او وړاندیز پیشنهاد لرئ کولی شئ چې کامنټ یې کړئ د نورو ویډیوګانو او درسونو د لیدلو لپاره د زرپاڼې یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ همدارنګه د زما فیسبوک اکاونټ فالو کړئ او ورسره د زرپاڼې د فیسبوک پاڼه هم خوښه کړئ تر بیا ښې جاري